د باجوه منافقت ښکاره شو چې ولې راغلی و او څه یې غوښتل. سلامونه درنو لیدونکو، دا مهم خبر په دې ویډیو کې وګورئ. باجوه له افغان حکومت د نیول شوي داعش مشر اسلم فاروقي د سپارلو غوښتنه کړې. کابل ته د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوه او د ISI رئیس د سفر پر مهال دغه هیواد یو ځل بیا د افغانستان له حکومت ځینې غوښتنې کړي چې هماغه غونډه کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. په دغه غوښتنو کې یوه افشا شوې چې هغه د افغانستان حکومت څخه په کندهار کې د داعش د نیول شوي مشر اسلم فاروقي د ورسپارلو وه. د صحیحون د معلوماتو پر اساس باجوه له ولسمشر غني سره کتنه کې غوښتنه کړې چې اسلم فاروقي د پاکستان ته وسپارل شي، خو ولسمشر ورته په ځواب کې ویلي چې فاروقي یو ترهګر دی او په افغان خاوره کې نیول شوی دی. دلته یې ګڼ جنایتونه کړي دي. زموږ د ماشومانو او ښځو په وینو تویولو کې لاس لري. د افغانستان د عدلي او جزایي قوانینو په اساس به ورسره چلند کوو. په دې غونډه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هیواد د څارګرې ادارې مشر احمد ضیا سراج هم د پاکستان دغه غوښتنه له عیني واقعیتونو لرې بللې او توند غبرګون یې ښودلی دی. صحیحون له امنیتي مسؤلینو معلومات ترلاسه کړي چې په دې غونډه کې محب وویل که موږ له پاکستان څخه د فاروقي د همپوړي ترهګر د سپارلو غوښتنه وکړو، ستاسو غبرګون به یې څه وي؟ موږ له پاکستان سره د بندیانو د استرداد کومه هوکړه نه لرو او فاروقي به دلته محاکمه کیږي ځکه هغه یو لوی ترهګر او د افغانستان ملي امنیت ته ستر ګواښ و او دی. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د اسلم فاروقي د خوشي کولو په بدل کې به موږ یو شمېر افغان بندیان خوشي کړو، خو حکومت ورته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لوري نیول شوي ډیری افغانان ملکیان او عادي کډوال دي چې د بشري قوانینو پر اساس باید له قید و شرط پرته پریښودل شي او دغه هیواد باید د کډوالو مسایل په سیاست او د ترهګرو موضوعاتو کې شامل نه کړي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که د باجوه د دې غوښتنو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.